سلامونه ملګرو، زه یم دیدار یوسفزی او د سکین یا د سرمن د صحت په حواله د زما دویمه ویډیو ده او نن به زه ستاسو سره په دې حواله خبره کوم چې هغه کوم خوراکونه دي چې هغه زمونږ د سرمن صحت ته نقصان رسولی شي او مونږ له هغه خوراک نه دی پکار یا د هغې نه اجتناب پکار دی. زمونږ سرمن چې ده نو هغه لکه د بهرني عواملو خلاف چې ده هغه فرست لاین اف ډیفنس دی یا مونږ ورته دا وایو د مزاحمت اولنی دیوال دی بهر په فضا کې په هوا کې چې څومره جراثیم یا چې څومره کیمیکلز یا د دې نه علاوه چې څومره پلوشن دا آلودګي چې کومه ده یا په نور په رڼا کې چې کوم الټرا وایلټ ریز نو د هغې سره د دې واسطه راځي او د هغې اثر چې هغه ټول اثرات زموږ په سرمنو باندې لیدی شي. د دې نه علاوه زموږ سرمن چې ده نو هغه د وجود بهرنی دیوال هم دی، دا ورته هم موږ ویلی شو. نو په وجود کې چې څومره کیمیکل ریاکشنز نو د هغې اثرات هم موږ په خپله سرمن باندې وینو، خصوصا جینټیک چې کوم بیماریانې دي نو هغه بیماریانې ټولې په سرمن اثر انداز کیږي. د دې نه علاوه وخت په وخت چې کوم هارمونل چینجز په وجود کې کیږي، امبیلنس کیږي، هارمونز کمیږي، زیاتیږي، نو د هغې اثرات هم په سرمن باندې راځي. او بیا شوګر چې کوم دی او ډیره بده بیماری ده نو د شوګر اثرات هم موږ په سرمن لیدی شو. او د دې سره سره عمر چې کوم دی نو عمر په خپل یو مرض دی نو د هغې اثرات هم په سرمن باندې موږ لیدی شو. زمونږ خوراکونه چې کوم دي نو د هغې ډېر زیات اثر دی زمونږ په سرمنې په صحت باندې. د ټول نه مخکې به زه خبره وکړم د فرای خوراکونو، کوم فرای خوراکونه چې موږ خورو یا ډیپ فرای چې ورته موږ وایو، نو په دې کې ټرانس فیټي یا هایډروجنیټډ ټرانس فیټي د هایډروجنیټډ ورته ځکه وایي چې هایډروجنیشن یو عمل دی د هغې په ذریعه باندې د انسچوریټډ فیټ چې نو هغه د ټرانس فیټس ته بدل کړي. نو په دې کې بیا کولیسټرال دی د وجود زیاتی او دې سره د زړه بیماریانې هم زیاتیږي. په سکین یا په سرمن په صحت باندې چې دې کوم اثر نو دا آیل پروډکشن سیوا کوي یا غوړوالی سیوا کوي د سرمنې. اوس چې کله آیل پروډکشن سیوا کیږي زمونږ په دې سرمن کې اصل کې ګلینډز یا هغې ته موږ سبیشیس ګلینډز وایو او دا یو مواد خارجي زیړ رنګه چې هغې ته موږ سیبم وایو. نو دغه سبیشیس ګلینډ چې د پروډکشن سیوا شي او دغه غوړوالی زیات شي، نو کله چې دا غوړوالی زیات شي نو دیو د ګلینډ دا پورس چې کوم دي یا دا مسامونه چې ورته وایي یا دا سوري چې کومي نو هغه ټپ کړي. نو کله چې دا سوري ټپ شي نو موږ بیا وینو بلیک هیډ یا وایټ هیډ چې څه ته وایي دا وړې دانې چې تور سري او یا سپین سري نو دغه دانې په مخ باندې راشي. نو دا د دې ټول عملي. د دې نه پس به زه خبره وکړم د چیز یا د بټر موږ چې ورته پنیر یا کوچ ورته وایو نو دغه څیزونه هم بالکل په دیو کې هم فیټي ایسډز دي او دا چې دی نو دغه زیاتی د آیل پروډکشن سیوا کوي او هم بالکل دغه عمل کوي کوم چې ما د فرای څیزونو په حواله باندې ووایي. دریم به زه خبره وکړم د کافي. نو کافي چې کوم خلک سکي که ضروري نه دی سکي او که ضروري ورته نو کافي چې ده هغه ډي هایډریشن کوي د سکین یا زموږ د سرمن چې ده د دې نه د اوبه کمی. نو په کار ده چې بیا د هغې په حساب باندې ډېرې زیاتې اوبه وڅښلی شي چې هغه سکین ستاسو هایډریټ پاتې شي. بیا به زه خبره وکړم کوم ملګري چې لکه په رسټورانټ کې یا بهر خوراکونه کوي او خصوصا فریز غوښې دي خوري یا د غوښې څه ټوکړې خوري هغه فریز نو هغه پروسس شوي کله چې دا فریز کوي یا پروسس کوي نو په دې کې دیو مالګه واچوي، سوډیم چې څه ته موږ وایو. نو دغه مالګه چې دې سره کله ایډ شي نو دی بیا کله چې موږ وخورو نو د واټر ریټنشن کوي ځکه چې اوبه خپل بیلنس کوي. نو د دغې وجې نه هغه سرمن چې ده په هغه کې پړسوب پیدا شي او خصوصا دغه پړسوب موږ د سترګو چاپیره لیدی شو نو دغه هم نقصان ورکوي د سرمن ته. بیا به زه خبره وکړم د ګلایسیمیک های ګلایسیمیک انډکس خوراکونه چې کوم دي دا د کاربوهایډریټ ما مخکې خبره کړو، په دې ما یو تفصیلي ویډیو جوړه کړې د ملګري هغه که غواړي نو کتی شي. کاربوهایډریټ چې کله موږ خورو نو دا ټول لکه شوګر دی بنیادي طور. نو په دې کې ځینې سبزیانې یا فروټس داسې دي چې هغه زر توانایي خارجي یا موږ له شوګر چې دی هغه د هغې لیول ډېر زر زیاتی او هغې ته موږ وایو های ګلایسیمیک انډکس
او ځینې داسې خوراکونه دي چې هغه کمپلیکیټډ شوګر په فارم کې نو هغه چې دی هغه شوګر لیول زر نه زیاتی نو هغه په لو ګلایسیمیک انډکس کې مونږ اچو په دې هغه تفصیلي ویډیو ملګري که غواړي نو ودې ګوري خو نو کم خوراکونه چې د هغو ګلایسیمیک انډکس های نو پکاره چې هغه مونږ نه خورو ځکه چې هغه شوګر زمونږ ډیر سیوا کی او کله چې شوګر سیوا کی د شوګر مسله دای چې کله شوګر سیوا شي نو ما په دې مخکینی ویډیو کې خبره کړې وه چې زمونږ د سرمن چې کوم ده نو په دې کې کوم مهم ته چې دی نو هغه د کولیجن فایبرز نه جوړ دی کولیجن فایبرز هغه فایبرز دي کوم چې زمونږ د سکین له یا سرمن له لچک ورکوي یا الاسټیسیټي ورکوي نو دغه لچک په د کولیجن فایبر په وجه نو کله چې دا شوګر زیات شي نو دا د کولیجن فایبر سره انټریکشن وکړي خپل دغه عمل ته ګلایکیشن وایي د دغه انټریکشن په نتیجه کې چونکه په د کولیجن کې خپل امینو اسید د هغې سره دا انټریکشن کیږي اصل کې نو د دغه انټریکشن په نتیجه کې چې نو د دې فایبرز چې کوم یا دا کولیجن چې کوم دی نو د دې ډیګریډیشن وشي او دا اثر انداز شي په دې باندې نو چې د دې الاسټیسیټي لچکه ختم شي نو په دې مخ کې بیا غ کوتونه او غونجونه زر راخکاره شي نو دا د ډیر بد اثرې کم دغه های ګلاسیمیک انډکس والا خوراکونه چې مونږ خورو په هغې کې د شوګر مقدار زیاتی د دې نه پس به زه خبره وکړم فروټ جوسز چې کوم دي نو فروټ جوس چې کوم جوړ شوي جوس نو هغه که کله مونږ دغه کوو دا بهر نه استعمالونو دیو داسې چل کړی چې د هغې نه فایبر کانټنټ چې کوم وي نو هغې ته لر کړي یا کوم لیسدار ماده چې د هغې ته لر کړي نو او په هغې کې شوګر اچولی د ټیسټ دپاره یا د ذایقې دپاره نو دغه شوګر هم بیا دا عمل کوي کوم چې ما درته ووایې نو د دغې جوس چې کوم فروټ جوس چې کوم نو د هغې نه هم اجتناب پکار دی او که تاسو په کور کې خپل فروټ جوس جوړوئ نو هغه چې دی هغه ډېر زیات ښه دی د دې سره لو فیټ یوګرټ دی یا کم هغه ماسته د کم نه چې فیټ لري شوي سکیم شوي دلته سکیم کیږي دغه څیزونه نو کله چې دا سکیم شي نو د دې نه فیټ لري شي او دې کې شوګر لیول های پاتې شي نو دغه شوګر لیول بیا خصوصا د هغې کسانو دپاره څوک چې اکني پروني یا چاته چې ځوانکو دغه چې په هغه باندې راتلی شي دا ځوانکې یا پې راځي په مخه نو هغه د بیا دغه څیزونه نه استعمالوي بیا پیزا شو د پیزا یو هم ډیر زیات رواج دی زموږ په علاقو کې هم شروع شوی دلته خو ډیر زیات دی نو دغه پیزا چې دا ګریسي خوراک یا په دې کوم فیټي اسید زیات او دام آیل پروډکشن سی واقع او دغه عمل کوي کوم چې ما دغه خوراک په حواله وې د کوم چې زموږ سره فرای خوراکونه دي د هغې په حواله چې ما کوم خبره وکړو نو هم دغه قصه د پیزا هم ده د دې نه پس به زه خبره وکړم ډېره مهمه هغه د سافټ ډرنک سافټ ډرنک چې زمونږ کوم دی نو په هغې کې لکه دا کوکا کولا دا سپرایټ دی پیپسي دي دا ټول څیزونه چې دا سافټ ډرنک دي او دې ته دا سافټ ډرنک ځکه وایي چې لکه پخوا به امریکن چې وو هغو به الکوهل زیات استعمالول او دغه ته به هارډ ډرنک وي نو دا د هغې په مقابله کې دوی راویستي وو چې سافټ ډرنک دي دې ته کاربونیټډ ډرنکس هم وایي کاربونیټډ ورته په دې وجه وایي چې لکه په دې کې کاربن ډای اکساید ګیس چې کوم دی نو هغه په پریشر سره اډ شوی کله دا تاسو وړه نو تاسو بیا هغه کتی شئ چې هغې اخراج څنګه کیږي یا ورته سوډا ډرنکس ورته ځینې خلک وایي نو دې کې سوډیم بای کاربونیټ به مخکې نه سوډیم بای کاربونیټ به خلکو د خېټې درد لپاره استعمالول یا زمونږ د بیکینګ سوډا چې عام سوډا نو دغه سافټ ډرنکس چې دی دیو چې کله دا تیارې نو دیو په دې کې شوګر ایډ کی یا شوګر پکې واچي زیات د ټیسټ لپاره نو هغه شوګر چې نو هغه بیا هم هغه مسله کوي کومه چې ما خبره وکړه د کولیجن فایبر سره او بیا د هغې نه کوتونه غونجونه ته جوړیږي د دې نه پس داسې خوراکونه چې لکه په هغې کې ټرانس فیټ سیوای ټرانس فیټ ما خبره وکړه چې لکه هغه فیټي اسید او د وجود دپاره ښه نه نو تاسو چې کم خوراکونه ګورئ د ډیری فارم والا خصوصا نو هلته دلته خو لا بیا هم څه چک بیلنس شته خو زمونږ په ټولنه کې مسله دا ده چې هلته چک اینډ بیلنس هم نشته نو تاسو په خپله په انګریډینټ کې ګورئ چې داسې څیزونه چې په هغه کې ټرانس فیټ نه یا چې کم چې کمي او انګریډینټس کې به دا په خپله ګورئ نو دغه څیزونه بالکل نه دي خوراک پکار د دې سره سره کم ملګری چې دی یا کم ځوانان چې دی هغه جیم ته ځي اکسرسایز کوي نو هغو دا چل کوي چې ځان له وی پروټین ورته وایي هغه خوري دا پاوډر فارم کې پروټیني هغه استعمالوي نو د هغې استعمال چې په چا باندې
اکنی پرون خلک یا په چا باندې دا ځوانه کې راځي نو په کار نه ده چې هغه وی پروټین استعمال کړي ځکه چې دا ستاسو د مخ دانې زیاتولی شي. دا د خوراکونو د دې نه علاوه چې کله مونږ بهر ته وځو نور رڼا ته نو په هغې کې چونکې الټرا وایلټ ریز یا شعاګانې ما خبره وکړه په هغې حواله باندې نو موږ د سن سکرین خامخا استعمالو. دا په مختلف کنسنټریشن کې راځي 15 کنسنټریشن 15 او 10 او 15 50 خو عموما خلک 15 کنسنټریشن والا چې دی نه هغه استعمالی او هغه تقریبا 93% زمونږ چې دي الټرا وایلټ ریز چې دي هغه ریفلیکټ کوي یا د هغه اثر کمی یا بالکل ختمی. دلته به زه یو ډیره مهمه خبره وکم د سنسکرین په حواله باندې چې کله هم سنسکرین اله نو په دې کې به دا ګورئ چې هغه نان کومیډوجینیک وي. نان کومیډوجینیک دې ته وایي چې هغه ستاسو کوم مسامونه چې یا دا سوري چې کمې کم نه چې دا سیبم یا دا آیل راوځي نو هغه نه بندوي. نان کومیډوجینیک هغه دا به پکې لازمي ګورئ ځکه که هغه مسامونه بندېږي نو بیا به تاسو ته هغه بلیک هیډ هغه تورې دانې او سپینې دانې به دغه کیږي. د سیب هم اصل کې کار دی دا کم آیل چې راوځي د سکین نه نو د دې کار دی چې لکه دا زمونږ سکین چې دی دا دغه وله ورکوي دا غوړې ساتي وچوالي لی نه ورکوي او د دې نه علاوه کم چې په دې سکین کې دننه دغه جوړیږي دا ایریټنټس غوندې یا کم چې نقصاندې مواد نو هغه بهر ته راوباسي. د دې نه پس خوب چې دی نو هغه هم ډېر زیات لازم دی. پکار ده چې ښه برابر خوب وشي او هایډریشن ډیر زیات ضروری دی. نو هایډریشن چې دی تاسو کم از کم پکار ده چې 8 ګیلاسه اوبه خو د ورځې تاسو خامخا څښئ. دا د هایډریشن دپاره د دې نه پس څومره چې خپل سټرس کمولی شئ نو لازمي خبره د سټرس نه بغیر خو ژوند نه کېږي. هر سړي ته سټرس خو چې څومره تاسو کنټرول کولی شئ او څومره کمولی شئ نو ستاسو د سکین یا د سرمنې د صحت دپاره ډیره زیاته ضروري ده. دا خبرې وې د نن د خوراکونو په حواله. دې نه علاوه نور هم خوراکونه دي خو ما وی چې لکه تاسو د مهم خوراکونو نه خبر کمه او دا د دغه استعمال نه تاسو اجتناب وکړئ. پر روانه ویډیو کې به زه خبرې کومه لکه په دې حواله چې کم کریمونه کم ټایپ سکین له پکار دي او که ضرورت نو دا به هم تاسو ته ووایم چې تاسو خپل سکین یا سرمن څنګه چک کولی شئ چې دا ډي هایډریټ ده یا وچه ده یا آیلی ده یا نارمل ده او په هغې حساب باندې بیا کم کریمونه چې دي هغه تاسو استعمالولی شئ. د دې چینل د لارې تاسو په پښتو ژبه کې په اسانه پیرایه کې او د اپډیټډ میډیکل ریسرچ په بنیاد یا د هغو په تناظر کې تاسو د صحت په حواله ډیر مهم او کره معلومات حاصلولی شئ. زما سره اوسئ، خوشحاله اوسئ. د الله په امان.